السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که چېرې تاسو د ایمو د ټلیفون نه تنګ شوي یئ، په ایمو باندې تاسو ته یو اواز نه راځي یا ویډیو کال راځي خو ډېر زیات خړ وي، نن درته داسې یو اپلیکیشن ښیمه چې د هغې اواز به هم ډېر زیات صفا وي او د هغې سره سره به د هغې ویډیو هم ډېر زیات صفا وي. نو ټول نور به تاسو پلی سټور کولاو کوئ. کله تاسو پلی سټور کولاو کو نو په دې ځای کې به تاسو سرچ کوئ DUO. دا تاسو کله سرچ کو نو ستاسو مخې ته به داسې اپلیکیشن راشي. دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما د مخکې نه ډاونلوډ کړی دی. نو دلته به تاسو په اوپن باندې کلیک کوئ. په دې وخت کې د سیګنل لږ مسله ده، نو ستاسو مخې ته به دا راشي. نو تاسو به دلته اګري ووهئ، بیا ګیو اکسس به ووهئ، دا به ووهئ، بیا به الاو ووهئ. نو د هغې سره به دلته تاسو خپل د موبایل نمبر ورکوئ. که مطلب تاسو پاکستان کې یئ نو دې ځای کې د پاکستان نوم به سرچ کړئ. د هغې کوم مخکې کوډ چې دی هغه به ووهئ. نو پاکستان، زه اوس پخپله په سعودي عرب کې یم، نو ما د سعودي عرب دی. تاسو به دلته پاکستان سرچ کړئ او دې ځای کې به نمبر ولیکئ بغیر د صفر نه، او تاسو به دلته اګري ووهئ. کله تاسو اګري ووهئ نو ستاسو موبایل ته کوم نمبر چې تاسو ورکړی دی په هغې باندې به یو میسج راشي او هغه میسج به دلته کې ورکړئ. ستاسو نه دلته کې څه پرمیشن غواړي نو دا به تاسو الاو کوئ. بیا به تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ کانټینیو په ګوګل میټ. مخکې به لاړ شئ. نو دا چې دی ستاسو هغه چې دی هغه دلته کې جوړ شو. اوس چې دی تاسو چېرته کال کول غواړئ نو په دې باندې ویډیو کال کولی شئ، او که نه تاسو چېرته کې اډیو کال کول غواړئ نو په دې باندې اډیو کال هم کولی شئ. اوس د دې سره تاسو وایئ چې یاره مونږ دا آی ډي د بل چا سره وي، مطلب مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا د بل چا سره شته یا نشته. نو دا چې د چا سره هم وي نو هغه په دې ځای کې تاسو ته راواخلي چې او د دې کس سره دا آی ډي شته.